خنوز بیا سکول ته بځې کنه. السلام علیکم د ترور لورې. وعلیکم سلام د ترور زویه په خیر راغلې. الله دې وکړه. د ترور لورې خبر شوی ما چې ستا ورور تا سره ډېر زیاتې کوي. او کنه د ترور زویه زما ورور ما سره ډېر زیاتې کوي او ما له خپله پوره حصه نه راکوي. د ترور لورې په شریعت کې ستا د ورور سره ستا ښه پوره حصه کېږي او بیا د ورور نه چې ته کومه حصه غواړې دا ډېره زیاته کمه ده په شریعت کې ورسره ستا ډېره حصه کېږي. په دې کې هم زما د ورور زما نه خفه دی وایي چې ته ما سره ډېر زیاتې کوې. د ترورې زویه څه طریقه راته وښیه چې اوس به څه کوو. د ترور لورو داسې به وکړو چې زموږ سره یو وکیل دی خلک ورته ډنډلوړو وکیل وایي هغه به خپل کیس راوړي او په انپل کې به یې دله وکړي. د ترورې زویه الله دې در سره ښه وکړي چې ما ته دې دا لار سیده کړه. د ترور لورو زه لاړم زما په سر ډېر کارونه دي. ښه زه د خپې په امان. لکه چای به دې څښلی و که نه ته خو د سرکاري نه او بس چای به دې څښلی د تلو په وخت کې خلکو ته مې چای به دې څښلی و. یا ښځې په دغه سر تر ټیکټاک نه وزګار شومه د اخلاق سره مې مقابله وه. یا خدایه دا بوډاګان هم په دې شرم راوړېدلو د دې شي نه ته لاړ شه راځه چې چېرته کیس وکړو. پاسه هله چې زه ناوخته دی راځه زویه پاسه. السلام علیکم د ترور زویه. وعلیکم سلام هر کله راشي راځئ کښېنئ. ابوبکر څنګه یې ښه خیر دی شکر دی خیر دی. خیر دی. ابوبکر خبر شوی یم چې ستا د خور سره ستا د جایداد په سر څه مسله روانه ده او ستا خور ستا سره ډېر زیاتې کوي. حوض شان رور زما پلار لیکل کړي دي ګواهان پې موجود دي او د هغې باوجود زما خور زما د پلار په لیکلو رد کوي او غوبل یې جوړ کړی دی خامخا ما خفه کوي او کیس ته مې مجبوره کوي. دا خبره ده چې دومره هر څه شوي دي نو بیا خو ستا دا خور ستا سره ډېر بد کوي. وروڼه خو خویندو ته همیشه دپاره پړئ. حوض شان وروره هېڅ په بند نه پوهېږم یو طرف ته شرمېږم او بل طرف ته سوځېږم چې څه به کېږي. د ترور زویه فکر مه کوه زما سره یو وکیل دی د هغه نوم دی ډنډلړو وکیل ډنډلړو او هغه ته به خپل کیس وړاندې کړي هسې سرونه به دله پرې وچورلومه او د ترور زویه ته یوازې نه یې زه در سره یم کیس به دله زه ګټم ځو. زیشان رور په تا به شي او ستا په دې ډنډلړو وکیل به شي د دې مصیبت نه مې خلاص کوي. د ترور زویه خفه کېږم خپل کیس وکیل صاحب له راوړه او مال اجازت راکړه زما په سر ډېر کارونه دي. زیشان رور روټۍ به دې خوړلې وه. د ترور زویه دا روټۍ تا ته زما قره شوه خو ته کیس جمع کړه. بېغمه شه کیس در وړمه الله در سره ښه وکړه. سلام علیکم ګاونډي. وعلیکم سلام ګاونډي وایه که نه څنګه یې؟ هی با وایه که نه ګاونډي د کور هغه مسله مو کوم ځای ته ورسوله؟ ګاونډي خبرې پکې روانې دي ما خو د هغو د پوه کولو ډېر کوشش وکړو او ډېرې جرګې او مرکې مې پکې وکړې خو هغو نه پوهېږي کیدای شي چې کیس پکې جمع کړم. ګوره ګاونډي یو مشوره در کوم ته مې هم ګاونډي او هغه مې هم د خور په شانتې ده. په شریعت محمدي خپلې خور له حصه ورکړه په خپله غاړه ازادي کړه په دنیا او په آخرت په دواړه کامیابي. کاکا ته زما ګاونډي یې خو دا راته ووایه چې په قرآن مجید کې د شریعت محمدي دا کرښه یوازې زما دپاره راغلې ده که نه د ټولو دپاره یو شان حکم دی؟ دا د ټولو دپاره یو شان حکم دی. کاکا چې د ټولو دپاره یو شان حکم دی نو بیا ته هم په شریعت محمدي خپلو خویندو له حصه ورکړه. څه مطلب؟ مطلب دې واضح کړه. کاکا مطلب دا دی چې په شریعت محمدي ته خپلو خویندو له حصه ورکړې نو ستا په مارکیټ کې یو دوکان رسي تا څنګه نیم مارکیټ اخیستی دی او قبضه دې پې اچولې ده. ګاونډي ګوره زمونږ هر څه په سلا مشوره شوي دي. سلا په سلا مشوره شوي دي په شریعت محمدي نه دي شوي. دغه شان زما پلار لیکل هم په خپله مرضی کړي دي چا پې په زور نه دي کړي. ګاونډي الله دې تا پوه کړي څه به ووایو. الله دې تا هم پوه کړي چې خپله غاړه ازادي کړې یوازې په ما غاړه ازادي کې. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم سلام. هلکه زیشانه څه چل دی وکړو؟ وکیل صاحب
خپل خپلوانو کې مې خبرې واړولې راواړولې او امید دی چې کیس به هم تاله راوړي. ډېر ښه شاباش دغه شان څه چلو کا. وکیل صاحب زمونږ خیال پکې ساته. ولې نه زیشان خانه چې ستا خیال نه ساتو نه د چا خیال به ساتو. وکیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ورې راځه کېنه. ترور لور تاسو رالی. او زه راغلم. وکیل صاحب دا زما د ترور لور ده. تاسو ته مې نه ما خبره کړې وه. ټیک شو ټیک شو. خورۍ ستاسو څه مسله ده؟ وکیل صاحب زما پلار لیکل کړي دي خو زما یې صاحب کې پوره نه ده لیکلې. ټیک ده خورۍ تاسو دا فایل راکړئ چې زه یې وګورم. جی والي. خورۍ ما ستاسو فایل وکتو ستاسو یې څه ډېره زیاته کمه ده او په شریعت باندې پوره نه ده. وکیل صاحب اوس په څه کوو؟ خورۍ کیس به انشاءالله تعالی په ذمہوارۍ ګټم. هسې خو موږ ډېرې روپۍ اخلو خو ته زموږ د دې منشي خپلی نو ستاسو نه به 50,000 روپۍ واخلو. وکیل صاحب 50,000 روپۍ څه خبره نه ده خو کیس را لو ګټه. خورۍ بېغمه شه. زیشانه فایل واخله او دې نه په ټوشټې وباسه. شابه زر کوه. ډنډر لړو وکیل صاحب پتا بشي استا به وکالت بشي د خدای لپاره کیس موږ له وغټای. مشره بېغمه شه الله به خیر کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځه ځوانه کېنه. یا سړیا دا نور خو مې راپسې دلته هم راغلی د ده نه مې یو ځای کې نه خلاصېږو. وایه ځوانه څه خدمت دی؟ وکیل صاحب زما پلار لیکلي کړي دي او ګواهان هم موجود دي او د لیکلو باوجود زما خور وایي چې زما حصه پکې کمه ده. ځوانه ستا پلار د جایداد بادشاه دی او هغه ته اختیار دی چې چاته کمه او چاته زیاته لیکلی شي. ځوانه چې لیک در سره موجود وي نو زموږ د قانون په کتاب کې دا هر څه ټیک دي او زه تا نه ورقي در کوم چې دا کیس هم تا ګټلی دی. وکیل صاحب څنګه ګټلې دی؟ خو ته او دلته او زه او دلته واه وکیل صاحب تاسو خو ماته وی دا کیس تاسو ګټلې دی او اوس دلته وایي چې تاسو ګټلې دی. وکیل صاحب دا زما خور ده او زما د دې سره کیس دی. ها ستا د دې سره کیس دی؟ او وکیل صاحب دا زما خور ده او زما د دې سره کیس دی. اوس وایه چې څوک به ګټي. اوهو خدای او داسې اټاله کا لکه زه چې ما اټاله کړمه چې تا خوشحالومه نه دا خفه کېږي او چې دا خوشحالومه نه ته خفه کېږي. وکیل صاحب ته موږ نه خوشحاله ته ځان خوشحاله ځان. او رورا ته د غوا سره لنګو راځه چې خپلو کې روغه جوړه وکړو. خور ټیک دی وی خدای چې په وقت حقیقت ښکاره شو او په موږ کې خلکو خیر آرامیتوب ګوتې والي دي. راځه چې خپلو کې روغه وکړو. راځه رورا چې ځو. راځئ. السلام علیکم وکیل صاحب. ولې هم دې نه باندې وکیل صاحب کو دې تا غرکا دواړه کیسونه دې په یو ځای راوړو. وکیل صاحب ولې سپارکینګ یې وکړو. سپارکینګ یې وکړو او دواړه کیسونه یې وسېځلو. मज़ीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाओ कई.